سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به مونږه د وچو پیو نه تاسو ته د ګلاب جامونو ډیر یو آسان چل درښکاره کوو. نو که تاسو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ نو ډیره آسانه طریقه به زده کړئ. د ټولو نه مخکې به په دې کې زموږ په کار وي 2 ګیلاسه اوبه یعنې 400 ملي لیټره، یوه پیاله او 4 قاشقې چینی یعنې په باندې یوه پیاله چینی، د وړې قاشقې 8مه حصه د خوراک نارنجي رنګ، یوه غټه قاشقه د لیمو اوبه، یوه پیاله وچ پی، یوه غټه قاشقه سپین اوړه، نیمه وړه قاشقه بیکینګ پاوډر، نیمه وړه قاشقه د لاچي پاوډر، یوه غټه قاشقه تیل، یوه د چرګې هګۍ، 10 ماتې شوي پستې او 1 لیټر تیل. نو اوس به یې پخول شروع کړو. د ټولو نه مخکې به شیره جوړه کړو. د شیرې دپاره به دا اوبه ور واچوو په یو لوښي کې چې تودې شي. کله چې اوبه تودې شولې نو بیا به ورته دا چیني ور واچوو. چینی چې په اوبو کې وخوټ کېږي نو نیمه لاچي به ورته ور واچوو او د خوراک دا نارنجي رنګ. اوس به یې پکې ولړو چې ښه پکې حل شي او د لیمو دا اوبه به ورته د دې دپاره واچوو چې دا شیره نری پاتې شي یعنې ټینګه نه شي. کله چې دا شیره وخوټ کېدله نو یو طرف ته به یې کېږدو چې تړمه پاتې شي. اوس به په یو لوښي کې غوړي ور واچوو او په دمه اور به یې کېږدو چې ورته تودېږي او د ګلاب جامونو دپاره به خمیر واغږو. نو اول به ور واچوو دا وچ پی، د پاسه پې اوړه او دا بیکینګ پاوډر سره د لاچي سره به یې ښه میکس کړو. بیا به پې ور واچوو لږ تیل یعنې 1 قاشقه تیل، ښه به یې ولړو. اوس به پکې هګۍ ور واچوو او ښه به یې واغږو. د ډېر اغږېدلو نه پس به بیا دا دغسې ښکاري. اوس به ترې د ګلاب جامونو بالونه جوړ کړو، خو پلیټ یعنې رکیبۍ به د لاندې نه غوړه کړئ چې دا بالونه پسې ونه نښلي. په اخره کې به ترې یو وړوکی بال هم جوړ کړئ او په تیلو کې به یې ور واچوئ. کله چې دا بال د تیلو سر ته راوخیږي نو یعنې تیل تیار دي د نورو ګلاب جامونو دپاره. اوس به پکې دا نور بالونه ور واچوو او پرېږدو چې پخپله د تیلو سر ته راوخیږي. کله چې دا بالونه د تیلو سر ته راوخیږي نو په دمه دمه به یې لړئ چې د هر خوا نه ښه سره شي او تیلو ته خیال وکئ چې ډېر ګرم نه وي یعنې ډېر تاوده نه وي، ځکه چې ګلاب جامن به بیا د بهر نه پاخه او د دننه نه اومه پاتې شي. کله چې ګلاب جامن سره شي نو راوا به یې کړو او هغه تړمې شوې شیره کې به یې ور واچوو
او ښه به یې پکې ولړو چې دا شیره ورته تر دننه پورې لاړه شي او سر به پې تر 10 منټو دپاره کیږدو چې ښه پوره شیره واخلي. بیا به یې په یو لوښي کې راوباسو او پیستا به پې د خوند دپاره ور واچوو او بعد د هغې نه به یې تقریباً د 2 ګنټو دپاره په فریج کې کیږدو چې ښه یخه شي. نو ستاسو ګلاب جامن به بیا تیار وي. که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ چینل لایک، شیر او سبسکرایب کړئ. د الله په امان.